بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیک هیلې، احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. قدرمن اوریدونکو، خلک او چارواکي خبرونه ده همدا اوس مهال په ټرافیکو ریاست کې او په ټرافیکو ریاست کې را سره د ټرافیکو د رئیس معاون سمنوال قاری احمد الله احمدي صاحب را سره دی. تاسو ته خبرونه کې احمدي صاحب خراغلاس وایو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تر ټولو د مخه زه تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه کوم له تاسو چې تاسو همیشه زموږ غږ تر وطنوالو هیوادوالو پورې رسولی ده او کمې خبرې کم مشکلات چې زموږ د دوی په مابین کې ربط سره لري نو هغه مو تر هغو پورې رسولي دي. نو له تاسو ډیره مننه کوم. کور مودان سلامت اوسئ. لومړی پیل له دې کوو چې هغه موټران چې ټکسي شوي دي، مصارف یې کړي دي، هغوی اکثره وخت په ښارونو جادو کې ولاړ وي، سپرلي نه جګوي، یو کس دوه کسه ځان سره نه جګوي، بلکې مطلب دا چې لیني نه ځي. کوشش دا کوي چې دربس موټر لاړ شي، بیا که چېرته هغه ځای کې ولاړ نو ټرافیک د برخورد سره مخامخ کېږي. په دې اړه ستاسو نظر اخلو چې ستاسو د قانون په اساس باندې دغه عمل تاسو څنګه بولئ؟ نو خبره خو داسې ده، تاسو بهتره معلومه ده چې مخکې له دې چې کابل ښار کې د ټکسي امرونه موږ ورکو، شخصي موټرونو فعالیت درلودی، بیا د ټکسیانو موټروانانو چلوونکو موږ ته دا شکایت وکاوه چې شخصي باید چې بند شي. نو شخصي موټران موږ له سپارې څخه بند کو، حق اولیت مو ټکسیانو ته ورکړی ده. ولې متاسفانه په ځینې وختو کې دا واقعیت مابین ته راغلي دي چې پر ځای د دې چې دوی په لین کې وچلیږي، د خلکو مشکلات حل کړي او عام سپاري یوسي، دوی خپل موټر د دربست لپاره درولی. نو د دې لپاره چونکې چې دا خبره موږ مخکې هم کړې ده چې جریمه خو په الحاله بنده ده، نو د دې لپاره موږ منظم کنټرولونه لرو. هر سهار په مخابره کې موږ خپل پرسونل ته هدایت ورکوو چې دغه سرغړونکي چې څوک سرغړونه کوي له قانونه سره او قانون نه مراعتوي او د خلکو مشکلات نه حل کوي، نو هغه بیا موږ بیا یو شارک ته قیدوي. یعنې هر روزه زموږ دغه قیدي جریان لري، دوام لري. هغه متخلفین که هغه د ټکسیانو والا وي یا مثلا پلیټ نه لري، څوک پلیټ یې نه وي نصب کړی، نو هر متخلف چې وي د هغه دپاره موږ دغه جزا ورکوو چې شارک یې بیا یو. نو لہذا د ټکسي په رابطه باندې موږ منظم کنټرولونه لرو او منظم یې قیدوو د دغه تخلف په رابطه باندې. ان شاء الله آینده کې به نور هم موږ دغه موضوع ته متوجه سو تر څو د هیوادوالو مشکل حل شي. بله، ډیره مننه. معاون صاحب محترم، یو ډول موټر دی چې ګاندونو ورته ویل کېږي، یا مطلب ځینې جرمني موټر دی په اصطلاح باندې. ستاسو په نظر باندې هغوی دا غوښتنه کوي، ډریوران دا غوښتنه کوي چې کله ټرافیکو ریاست دغه کړی چې مطلب موږ دوی ته اسناد ورکوو، خو اوس وخت کې هغوی په اندېښنه کې د ټرافیک مطلب اوس وخت کې اسناد نه ورکوي. ستاسو په نظر باندې چې دغه موټرو ته اسناد ورکول کېږي و که نه، یا که ورکول کېږي که نه ورکول کېږي نو په کوم اساس نه ورکول کېږي؟ بلې دا مشکل شته. کله چې د ټکسي امرونه شروع سو، دلته په اولو شپو کې په اشتباه کې یو څو موټرانو ته، وړو موټرانو ته امرونه ورکول شوي وو، خو هغه داسې موقتي وو، دایمي نه وو. وروسته هغه موږ بیرته بند کو، ځکه چې هغه څو وجوه درلودې. یوه وجه دا وه چې هغه موټران تطابق له ټکسي سره نه درلودی، د کیفیت له لحاظه هم او د چوکۍ له لحاظه سره هم دوی د ټکسي وړ نه وو، د قانون مطابق نه وو عیار شوي، نو ځکه موږ پر دوی باندې بیرته ټکسي لینونه بند کو. نو علت یې دغه ده چې هغه وړو موټرانو ته چې هغه له ټکسي سره سر نه خوري، یا د چوکۍ له لحاظه سره د دې چوکۍ کمې وي او یا کیفیت یا د ماډل په لحاظ باندې ټیټ وي، نو لہذا هغو ته موږ بیرته دغه ټکسیلینونه بند کو او په الحال یې نه توضیح کوو. علت یې دغه شی و. چینج موټر ورته ویل کېږي، یعنې هغو ته اسناد ورکول کېږي که و که نه؟ چینج موټر خو یو خو اسناد دي، پلیټ و جواز سیر، هغه خو که هلته د ګمرک له خوا څخه دغه ګمرک وسي او پر موږ باندې مکتوب ورکول سي، نو موږ بیا دغه مطابق اجرات کوو. او یو ټکسي لاین چې ده، نو ټکسي لاین په رابطه باندې چونکې چې دغه د ټکسي لاین موضوع د کورنیو چارو وزارت کې د کمیسیون له خوا څخه موږ ته طرز العمل راغلی ده، نو په هغه طرز العمل کې دا ذکر شوي دي چې تاسو چینج موټر ته
ټکسي لاین ما ورکوي. نو لهذا دغه طرز العمل مطابق و چنج موټر ته موږ ټکسي لاینونه نه توزیع کوو، ځکه چې موږ ته د وزارت داخلي له خوا هدایت تخصص شوي دي. بله معاون صاحب محترم، د ځینو پیښو موږ خپله شاهد یو چې په ښار کې بې اسناده موټر چلول کېږي، ټرافیکو د هېڅ ډول عکس العمل سره تر اوسه نه دی مخامخ شوی. ستاسو په نظر باندې څه باید وشي؟ نو محترمه خبره خو داسې ده چې موږ د لیسنس لپاره منظم کورس لرو، د یک شنبې په ورځ او د چهار شنبې په ورځ باندې عملی کورس لرو، او د شنبې او د سې شنبې په ورځ باندې موږ نظري کورس لرو، او تقریبا د ورځې په دغه ورځو کې په ډیر تعداد کې هیوادوال مراجعه کوي، راځي کورسونه وایي، تربیه اخلي د لیسنس پر رابطه باندې. ولی بعضی هیوادوال بیا هم متاسفانه پر ځای دغه چې د اصولي او قانوني لیسنس واخلي په خپل سر باندې ډرایوري کوي، موټر په خپل سر باندې ګرځوي. نو علت یې دغه د یو څوک په اصولو په قانونو د ترافیک باندې نه خبر، په قوانینو د ترافیک، نو حتما بلاغه تخلف کیږي. نو یو عمده علت یې دغه ده. نو لهدا زموږ له ټولو هیوادوالو صدا خواسته غوښتنه مو ده چې د موږ ته مراجعه وکړي، قانوني اصولي لیسنس واخلي او کورسونه دی ووایي، ترڅو دغه د ترافیکو په مقرراتو او قوانینو باندې په مکمله توګه باندې پوسی، او کوم ډرایوري چې دی کوي هغه په اصولي او په قانوني شکل باندې وکړي. د دې ترڅنګ یو بله مسله هم شته معاون صاحب محترم، ځینو موټرانو ته موقت پلیټونه ورکړل شوي دي، په اصطلاح باندې فکر کوم چې هغه 5 ساله دي. که چېرته هغوی دغه وخت یا 15 کاله 6 کاله 7 کاله چې هر څومره وي په لحاظه که هغه وخت ختم شي، نور بیا پلیټونه یا نور اسناد ورته نوي کېږي، ورکول کېږي که نه؟ نو موږ خو دوه قسمه ارادې لرو، یو خو دغه زموږ استاد خپل د افغانستان لاسته، نو هغه دپاره خو دایمي اسناد دي، او یو قسم هغه پاکستان لاس موټر چې ورته ویل کېږي. نو د هغه دپاره خو 3 کاله مخکې د افغانستان اسلامي امارت فیصله کړې وه چې د 3 کلو دپاره موږ موقت پلیټونه ورته توزیع کړو. نو کله چې دغه موده پوره سوه، نو دا تصمیم به بیا لوړ مقامات نسی چې د پیسه کې څه رقم تصمیم دی نسی، آیا دغه ورته مجدوي 5 ساله ورته توزیع کوي، 1 کلن ورته کوي، دا د لوړو مقاماتو پرې دا خبره اړه لري. ولی فعلا د اوس لپاره په دې رابطه باندې هیڅ پرېکړه هم نه ده سوې، نه د ریاست الوزرا له طریقې خوا څه موږ ته شی راغلی ده، او نه د کورنیو چارو وزارت له خوا څخه موږ ته کوم شی راغلی ده. نو موږ منتظر د لوړو مقاماتو د پرېکړې چې هغوی سره کوم تصمیم ونیوي، انشاءالله موږ به د هغو د هدایت مطابق اجرات کوو. بله معاون صاحب محترم، که یوه بله زاویه هم سره وڅېړو، په ښارونو کې ځینې شخصي هوټلونه دي، رسټورانټ دی چې مطلب هغې مخې ته هغه څوک چې خواړه خوري، خوراک لپاره راځي، دلته د هوټل ته راځي، هغوی موټر په سړک په منځ باندې ودروي، یعنې داسې ځای کې ودروي چې دغه سړک ور باندې بندیږي، نشي کولی چې 2 موټران دي په یو ځای باندې له یو بل څخه تیر شي. آیا دغه مسلې ته مو یا دغه پیښې ته مو کله فکر شوی دی؟ نو خبره خو داسې ده، د یو پولیس ترافیک خو دا وظیفه ده چې په هر ځای کې ازدحام وي، بیروبار وي، نو دا مکلفیت لري چې هغه ځای ته به ځان رسوي، بیروبار ته چې هغه مشکل حل کړي. نو دا هوټلونه خو فکر کوم چې د کابل په ښار کې په ډېر تعداد سره دي، یعنې داسې نه دي چې 15 دي یا 10 دي. نو لهذا دغو ته هر هوټل ته زموږ له خوا څخه پرسونل توظیفول، دا فکر کوم چې زموږ له توانه به لوړه وي دا خبره. نو لهذا زموږ دغه د هوټل له مالکینو سره، له دغو له خاوندانو سره دا هیله ده، خواهش مو ده چې دوی دې په دې کې له موږ سره همکاري وکړي، او هغه کم ترافیکي اصول او ترافیکي مقررات قوانین چې دي هغه دې راسره مراعات کړي، یا خو دې پارکینګ ودغو ته برابر کړي، هغه موټران کم میلمانه چې د دوی وي په هغه پارکینګ کې دې دروي، او که هغه نه وي نو دا موټران دې په یو داسې ځای کې توقف ورکوي، داسې ځای دې دروي چې هلته هیوادوالو ته مشکلات نه کړي ایجاد، او ازدحام نه کړي جوړ، بیروبار مابین ته نه راوړي. خو بیا هم کچېرې خدای ناخواسته ډېر مشکل مابین ته راځي، نو بیا په هغه صورت کې هیوادوال کولی شي چې زموږ له پرسونل سره تماس ونیسي. زموږ پرسونل هر وخت حاضره ده چې په کوم ځای کې مشکل وي، ازدحام وي، هلته موږ نفر ورلېږو، پرسونل ورلېږو، هغه مشکل حل کوو.